دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن. په بازارونو کې د توکو له نیټې او کیفیت څخه د څارنو په لړ کې د لومړۍ ناحیې د مسؤلانو له لوري یو ځل بیا د یادې ناحیې له بازارونو څخه څارنه وسوه چې په پایله کې څه باندې 3 ټنه بې کیفیته توکي چې د مصرف نیټه هم پای ته رسېدلې وه راټول او د له منځه وړلو په موخه ټاکلي ځای ته ولېږدول سول. امروز در حدود بیشتر از 3 تن مواد غذایی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته که قبلا از ساحات مختلف ناحیه اول جمع‌آوری شده بود امروز رسما به هیئات محترم ریاست صحت محیطی تسلیم داده میشن. در حدود 13 قلم مواد غذایی و لوازم بهداشتی است کیفیتشان از دست داده و تاریخ تیر شده هستند. په یادو توکو کې شیدې، ملایي، مربا او چپس، چاکلیټ، بسکوټ، شامپو، صابون، څښاک مواد او کیچپ شامل دي. هیله کیږي چې کابل شهریان د خپل اړتیا وړ توکو د پیرلو پر مهال د هغو نیټه او کیفیت ته پام وکړي. جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. دلته هزار دی کتا جگ دی سر ورونا دی، هم کپا شي پښتون ازبک دی سر ورونا دی. کور د مسلمان د یو ملت یو وحدت وطن. دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت. مسئولان ناحیه پنجم طی بررسی‌های اخیر محیط زیستی با مقدار 3 تن مواد خوراکی و بهداشتی بدون کیفیت و تاریخ گذشته و 180 عدد لودسپیکر آلودگی صوتی را از بازارهای این ناحیه جمع‌آوری نموده و غرض از بین بردن به محل مخصوص آن انتقال داده شد. مواد شامل شیر، قایماق، ترشی، کنسل لوبیا و نخود، چپس، چاکلیت، بسکویت، شامپو، صابون، انواع نوشابه، کچپ و مواد شوینده می باشد. نن موږ په 15 ناحیه کې د څو مودې رئیس چې هغه هوټلونه، رستورانټونه، مغازې، دستفروشان کنټرول چې موږ 15 ناحیه کې د خدمات شهري، د مدیریت سیاحتي محیطي او د کلتوري مدیریت سره په ګډه دا کنټرول شروع کړی و چې د هغې جملې څخه واړه سپیکرونه چې خلکو ته مشکلات جوړ کړي ول په محل کې ګرځېدل او خلکو سره په عذاب ول، او 9 غټ سپیکرونه چې په بعضې رستورانټو هوټلو کې لګېدلي ول، او ورسره شوینده خوراکي او نور مواد چې جمعاً 3 ټنه او 11 کیلوګرامه کېږي ټول شول او د څخه وروسته ریاست صحت محیطی ته تسلیمیږي. توقع می رود که شهروندان در هنگام خرید به تاریخ و کیفیت مواد خوراکی و بهداشتی نیز توجه نمایند. همچنان فعالیت کنندگان اصناف مختلف نباید با فعالیتشان باعث آلودگی صوتی و محیطی شوند. دا جنت وطن، دا جنت وطن، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن. دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن. غواړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن. دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. هر خوا مزارونه خړ قبرونه یې زینت وطن. دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. اوښکې یې لعلونه سره زخمونه یې ګلونه شه زپر د یو ورک شمه. مسئولان ناحیه 13 با فروشندگان مواشی و شهروندان ساحات مختلف این ناحیه تفهیم نمود که از محل‌های تعیین شده برای خرید و فروش مواشی استفاده گردد. محمد حامد امیری رئیس ناحیه 13 گفت که شهروالی کابل به مناسبت عید سعید قربان در زون‌های مختلف سطح شهر برای ایجاد سهولت شهروندان و جلوگیری از تخریب تأسیسات شهری محل‌های فروش مواشی را تعیین کرده است. برای فروشندگان مواشی تاکید کرد که از محل‌های تعیین شده در فروش قربانی ایام عید سعید قربان استفاده شود و در صورت مشاهده
عمل تخلف با آنان برخورد قانونی خواهد شد. د اختر راتګ را نږدې ده او تاسو خپل صحت هم مهم ده، یعنی تاسو کار کوئ خو د تاسو صحت ماته ډیر مهم ده او دغسې نور خلک چې دلته راځي د هغوی صحت هم باید خراب نه سي. دا زه چې نن څنګه مې ماسک په خولو کړی ده نو د تاسو ټولو نه مې خواهش دا ده چې دلته څوک کار کوئ ټول حتی کوشش وکړئ چې دستکش پیدا کړئ، سره مو پیچئ، داسې بوټونه واغوندئ چې هغه کنڅې ورته وایي یا کوم شی چې هغه حشره ده چې هغه یعنې سړی خوري او مریضوي یې، د هغه نه هم تاسو په امان کې واوسېږئ. لوڅې پښې مه ګرځئ، یعنې څپلکو سره څپلۍ سره، یعنې داسې یو بوټونه واغوندئ چې تاسو مشکل جوړ نه کړي. فروش مواشی در اماکن عمومی و دیگر ساعات شهری جدا ممنوع می باشد. محلات تعیین شده برای تأمین سلامت صحت شهروندان از شیوع امراض گوناگون نیز کار با اهمیت است و از جانب دیگر شهروندانی که میخواهند مواشی بگیرند سهولت فراهم میکند تا به راحتی به نزدیکترین آدرس جهت خرید مراجعه نمایند. قابل ذکر است که منطقه چشمه چنغر واقع ناحیه 13 و نخاس کمپانی واقع ناحیه 5 در غرب کابل محلات فروش مواشی تعیین شده است. جنت وطن ډېری په بنسټ کې نظرانه سرونه ایښي دي، دا چې نن بهار دی چا په اورګامونه ایښي دي، څنګه یې ساتلی د سرو وینو په قیمت وطن. د لومړي ناحیې اړوند د پل ارتل په سیمه کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نامه د یوه جومات د بیا رغولو چارې پیل شوې. د بیا رغولو چارو د پرانستې په مراسمو کې د لومړي ناحیې رئیس مولوي محمد علي معصوم، عالمانو، مشرانو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و او د اسلام له نظره د جوماتونو د بیا رغونې د ارزښت په اړه خبرې وکړې. یاد مسجد د سیمو د خلکو په غوښتنه د کابل ښاروالۍ له نقشې سره سم له حج او اوقاف وزارت سره په همغږۍ بیا رغول کیږي. د لومړي ناحیې رئیس زیاته کړه چې جوماتونه یوازې د عبادت ځایونه دي بلکې له دې لارې تل د یووالي او پیوستون غږ پورته شوی دی. څوک چې جومات جوړ کړي دارنګې په دنیا کې الله تعالی به په عوض کې دته په جنت کې یو کوټه جوړه کړي. د دنیا کوټې څه دي، د دنیا اتاقونه څه دي، داسې نه ده یو څه چې ما خو د جومات په مشترک نه هر نفر ته او دارنګې هغه وړوکی جومات یو که لوی مسجد وي نو الله تعالی به په مقابل کې جنت کې ورته کوټه جوړه کړي. څومره فضیلت ده، څومره اجر ده. د یاد جومات امام مولوي محمد نذیر ویل چې دا جومات په 1915 کال کې په لومړي بڼه جوړ شوی و چې د سیمې د خلکو اړتیاوې یې نسوې پوره کولی او اوس مهال یې د نوي ډیزاین له مخې په 300 متره مربع ځمکه کې د 4 پوړونو په درلودلو سره جوړیږي چې لومړی پوړ یې د سیمې د اوسیدونکو په مرسته او پاتې 3 نور یې د حج او اوقاف وزارت له لوري جوړیږي. مشلم بلم پوینو کلت پت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دلتا هزار دی کتا جک دی سر ورونا دی هم کپا شئی پختون ازبک دی سر ورونا دی کور د مسلمان د یو ملت یو موحدت وطن دا جنت جنت وطن.